کابل کې د طالب ځواکونو خطرناک عملیات. دا عملیات چیرته شوي دي او وروسته جزئیات څه دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام. د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په 8 ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د کابل ښار د 8 ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا د خلک د ډزو او چاودنو اوازونو ویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود. هغه زیاته کړه د کابل ښار د 8 ناحیې په مربوطاتو کې د داعشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات ترسره شول. دا یوه مهمه شریره ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او تعقیب شوي وو چې ځای یې پیدا شو. مجاهد وایي چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پرمخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګنۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې د مسندې ویلي، خو مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم اوسېدل. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملې کړي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. څه باندې 15 اونۍ مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 7 تنه یې ژوندي نیولي دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمېر خطرناکو حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومانه چې نږدې 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري یې ووژل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.